د اثار صاحب یو غزل، نسیم اثار صاحب یو غزل درته وایم تاسو ته، خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. نسیم اثار صاحب غزل واوره. د هندارو وږیو تږیو، د هندارو وږیو تږیو کچکولونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، د هندارو وږو تږیو، د هندارو وږو تږیو کچکولونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، چې د مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې. دا تصویر مې عجیبه دی، عجیبه را باندې ګران دی، عجیبه را باندې ګران دی. دا تصویر مې عجیبه دی، عجیبه را باندې ګران دی، عجیبه را باندې ګران دی. تا خنجر په مراخ کلی، تا خنجر په مراخ کلی ما ګلونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره نیولې، د هندارو وږو تږیو، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې. لیونیانو د وطن میں یو لکھار ترا لگلے، یو لکھار ترا لگلے، لیونیانو د وطن میں یو لکھار ترا لگلے، یو لکھار ترا لگلے. تاسو خار د کابل نیسه، تاسو خار د کابل نیسه مونږی غرونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، د هندارو وږو تږیو، د هندارو وږو تږیو کچکولونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې، تا چې مخې ته د غره غوندې لاسونه دي نیولې. دوستانو د اثار صاحب یو غزل، نسیم اثار صاحب یو غزل درته وایم تاسو ته، خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. نسیم اثار صاحب غزل واوره. د هندارو وږیو تږیو، د هندارو وږیو تږیو کچکولونه دي نیولې،